بسم الله الرحمن الرحیم. هیله لرم چې روغ او جوړ به اوسې. راته د لغمان د پاسپورټ امنیت خبرتیا. لغمان د پاسپورټ امنیت خپل په واتساپ او د فیسبوک په صفحه کې پوسټ کړی و چې ویلي وو د لغمان د پاسپورټ امنیت د یو لړ تخنیکي مشکلاتو له وجې دغه امنیت فعل لپاره تر امرساني پورې بند ده. دغه امنیت البته د امرساني پورې بند ده، نو ها هیوادوال چې ثبت نامونه کړي دي او فورمې تبدیل کړي لغمان ته دوی تشویش نه کوي، بل د تخنیکي مشکلاتو له حل رفع څخه وروسته د لغمان امنیت خلاصیږي او کولی شي چې په همغه ورځ باندې چې بایومتریک نیټه مشخصه شو، په همغه ورځ باندې د مراجعو کې بایومتریک کېږي. او کوم کسان چې د سرطان د دریم باندې یا نن تاریخ چې سرطان دریم ده په دغه ورځ باندې لغمان پاسپورټ امنیت کې ذکر شوي دي، دوی دې به تر امرساني پورې منتظر اوسي. مننه. کور اباد زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ دوستان.